ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د جمهوریت حکومت د یو شمېر کسانو وژل کېدو راپور بې بنسټه وباله. ذبیح الله مجاهد په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اوس مهال د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو عملي ده او دا ډول خپاره شوي راپورونه حقیقت نه لري. تېره ورځ یونما په خپل راپور کې ویلي و چې د اسلامي امارت له لوري د پخواني حکومت 800 کسان وژل شوي، زورول او یا هم نادرکه شوي دي. خو د ذبیح الله مجاهد له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې یوازې د انتقام اخیستلو ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته چې شمیر محدود او د اسلامي امارت د اړوندو ارګانونو له لوري په جدي توګه څارل کیږي. مجاهد زیاته کړې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې یو شمیر څانګې د حقیقت پر ځای پروپاګند خپروي چې تر ټولو زیات د همدې څانګو باور ته زیان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تر دې وړاندې هم ویلي چې په افغانستان کې عمومي عفو عملي او هیڅ چاته زیان نه رسیږي.